بره په ټنل باندې څنګه وختونو زرونه نه پاتې شوی و بل ګاډي والا راغی هغه راته ویل چې کوزه کسان دي وایي چې دوی سره سپی مو په ګاډي کې اوس سیس دي پاتې شوی مونږ چې وکاته نو زمونږ نه ډرون پاتې شوی و ښه د دیر د بازار نه 15-20 کیلومتر کې دا ځای کم سپاټ چې دی جوغړی واټر فال په 15-20 کیلومتر کې دا واقعه دی او د هغې نه پس بیا 10-15 منټ ایزیلی هایکینګ دی ډېر زیات آسان دی لاړو ښه بابا وشو مهرباني لاړو وی چې الله یې جهنم ځای کې سړي د سوات ته وګوره په کومه طرف یې روان دی چې اوس کوم دی نو جوغړی واټر فال ته راورسېدو نو دا راسره میري خان هم راسره دی یار د میري خان خوا خوږ ده پرون زموږ سره ګوره سکایلینډ هم په دې وخت پاتې دی خیال دی د میري خانه او اوس هم ډېر په خطرناکو لار راوخت یار والله دا هم ګوره د هغې نه راته دا لږ زیات خطرناک ښکارېدو خیال دی راونه لوېږي میري خانه یار واوړه نه شي دا اوس هم ګوره یې دلته نه شي اغوښتی بس پی خوږ دی یار دا بس همت به نه بېلې ښه چې ورو ورو واوړه لکه یاغبان یې رالې یار د باره نه ګوره لږ ځان فارغ کړئ دا ځای ډېر زیات خطرناک دی یار دومره دې لورۍ ته رالو که نه دا ځای مونږ د نن تاریخ پورې معلوم نه کړو بشیر بای ته معلوم و ښه راته بشیر بای ویل چې یاره جوغړی واټر فال ته به لازم موضوع او که چېرې تاسو لواري سایډ ته راځئ لواري ټنل ته نو دا په لاره کې راځي د دیر د بازار نه 15-20 کیلومتر کې دا ځای کم سپاټ چې دی جوغړی واټر فال په 15-20 کیلومتر کې دا واقعه دی او د هغې نه پس بیا 10-15 منټ ایزیلی هایکینګ دی ډېر زیات آسان دی نو راشئ دا انجوی کوئ که تاسو لواري سایډ ته ځئ نو دا خامخا وزټ کوئ ډېر یو ښایسته واټر فال دی چونکې اوس وینټر دی په وینټر کې اوبه لږه کمه ده نو تاسو چې په ګرمیانو کې راځئ نو په دې کې ډېره زیاته اوبه وي او راشئ دا ځای انجوی کوئ او مزې ترې واخلئ بره په ټنل باندې څنګه وختونو زرونه نه پاتې شوی و بل ګاډي والا راغی هغه راته ویل چې کوزه کسان دي وایي چې دوی سره سپی مو په ګاډي کې اوس سیس دي پاتې شوی مونږ چې وکاته نو زموږ نه ډرون پاتې شوی و ښه لاړو ښه بابا وشو مهرباني لاړو چې کار در سره نه نو بیا به دا پیدل ګرځي زمونږ د دې درې اوسه پکې کار نه و د ګاډي نه راکوز کړه نور ته مې یاره ویل دلته ګاډی سیټ ته پارک کړئ او چې کوم ځای پورې ځئ نو پیدل لاړ شئ ګاډی به نه بوځئ اوس هغه نور ګاډی پارک کړئ بس هغه هم را روان دي هغه ویل به بل ټنل کې وځئ نه چې نه مال صرف دلته مال دقت ځای پورې لږ ورځو نه ویل ګاډی ودروئ پیدل به ویل ځئ ښه دا دی او که چې په چکر ځئ داسې کسان ځان سمه ووځئ چې ګوره کارډونه وځنئ چکر به هم ټول بیا ګډ وړي د یو کس په سر بیا هغه ټول نیسي که نه به ځئ و یو به هم نه ځئ ښه او که ځئ نو بیا به پیدل ځئ ټاک والا